راوزی گلان و خوشحالی تا راوزی گلان و خوشحالی تا دنوی اختر مبارکی تا دنوی اختر مبارکی تا الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د لوی اختر د ورځو اړونده چې مو کوم مسائل یا درسونه را پیل کړي وه، څو درسه مو د قربانۍ اړونده یا د اختري اړونده بیان کړل. نننی درس په دې اړه دی چې د قربانۍ یا اختري کولو وخت کم وخت دی. هم روغ بڑوتا منزونه کوي هم روغ بڑوتا بیا جدیدگاه اصلا قربانی کول یا اختری کول د دې دپاره ورځې درې د لوی اختر اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ. د لوی اختر د اولې ورځې د سپېدو څخه وخت را شروع کیږي، بیا د لوی اختر د درېیمې ورځې تر لمر لوېدو پورې. دا یو مجموعي وخت دی. البته د ښار او د سارا د خلکو ترمنځ فرق شته. یعنې دا که چیرې یو څوک په ښار کې اوسېدي، د ښار د خلکو دپاره لازمي دا ده چې اختری دا تر لمانځه وروسته ذبح کړل سي. که یې تر لمانځه مخکې ذبح کړي، اختری یې تر لمانځه مخکې قرباني اختری یې نه دی سي، لمونځ یې صحیح دی، اختری یې نه دی سي. او که سړی په صحرا کې اوسېدی، په کلي کې اوسېدی چې هلته د عیدګاه لمونځ نه کېدی، په هغه صورت کې بیا دی کولی سي چې سهار وختي له خپل اختری وکړي. او که چیرې داسې وسوه یو سړی په ښار کې اوسېږي، دی خو نسي کولی چې د عیدګاه تر لمانځه مخکې اختری وکړي، د خپل اختری سارا ته ولېږي. هلته په سارا کې د اختر تر لمانځه مخکې د اختری حلال کیسې دي. که څه هم د لمونځ نه یې کړی، دلته په ښار کې عیدګاه نه یې سوې، هغه د ده اختری د سارا ته لېږلی دي، هغه یې وکیل حلال کړي، صحیح دي. او که قرباني په ښار کې وه، مالک یې په کلي کې و، یعنې دا سړی په کلي کې اوسېږي، هلته د عیدګاه لمونځ نه کېږي، نو د اختر تر لمانځه مخکې یې حلالول صحیح نه. که څه هم دی په صحرا کې دی، حیوان دلته دی، نو دلته به د دې ځای ته اعتبار چې د عیدګاه لمونځ نه یې سوی، نو بیا تر هغه مهاله پورې دغه اخترۍ حلالول صحیح. او که چیرې د لوی اختر درېیمه ورځ راغلل، د درېیمې ورځې یعنې د لوی اختر د میاشتې د 12مې نیټې لمر ولوېدی، بیا نه ده صحیح. البته دا کولی سي چې بیا هغه پیسې صدقه کړي، هغه پسه صدقه کړي، حلالول یې نه راځي. د 10مې څخه تر 12مې نیټې پورې چې هر وخت وغواړي قرباني کولی سي، خو اوله ورځ یې تر 2مې ورځې افضله ده، 2مه ورځ یې تر 3مې ورځې افضله ده. د لوی اختر اوله ورځ، 2مه، 3مه، په دې ټولو ورځو کې کولی سي. او بل لا دا چې د ورځې هم قرباني کولی سي، د شپې هم کولی سي په دې درو ورځو کې، خو ورځ تر شپې افضله ده. ښه خبره دا ده چې څوک قرباني په خپل لاس حلاله کړي، خو که څوک یې په حلالولو نه پوهېدی، په بل چا دې حلاله کړي، څه مشکل نسته. البته د حلالولو پر مهال که دی ورته ودرېږي، غوره دی که ورته ونه درېږي هم قرباني صحیح ده. بله مسله ده، که احیانا د لوی اختر په اوله ورځ د عیدګاه لمونځ نه وسو، څه امنیتي مشکل و یا باران و، نو اوس اختریان خلک حلال کړي که یې حلال نه کړي. نو وایي که د لوی اختر لمونځ په دې اوله ورځ ادا نه سو، تر زوال وروسته بیا قرباني حلالولی سي. بله مسله ده، که په ښار کې متعدد ځایونه د لوی اختر لمونځ کېدی، نو دلته کومه عیدګاه معتبره ده؟ وایي په هغه اوله عیدګاه کې چې لمونځ وسو، کولی سي چې اختری حلال کړي. مثلا یوه عیدګاه سهار پر 2 بجې کېږي، بله پر 8، بله پر 9، بله پر 10. بس دا د اولو بجو عیدګاه چې وسوله، بالا خلک کولی سي چې اختریان حلال. او که چیرې یو ښار و، د اختر لمونځ پکښې واجب و، خو د څه مشکل په وجه نه کېدی، نو دلته کولی سي چې تر سپېدو وروسته خلک اختری حلال کړي، ځکه خو هغسې عیدګاه لمونځ نه کېږي. او که چیرې د قربانۍ مالک چې دا قرباني کوي یا اختری کوي، ده په خپله د عیدګاه لمونځ نه کاوه، نو د ده دپاره اختری کول څنګه دي؟ وایي که چا لمونځ نه کاوه خپله، د ده لمونځ و د اختری تړاو نه سره لري چې عیدګاه وسوه، که څه هم د لمونځ نه یې کړي، اختری کولی سي. او که په ښار کې چا تر ټول لمونځو مخکې قرباني وکړه، هغه قرباني یې صحیح نه ده، بله قرباني ورباندې لازمه. او یوه هیله کتابو را نقل کړې ده، وایي که چیرې یو سړی غواړي اختری وختي حلال کړي، چې دا د عیدګاه سره راځي، باید غوښې ده ته اماده وي. او د عیدګاه لمونځ د ده په ښار کې ناوخته کېدی، پر 8-9 بجې باندې دی کولی سي چې سارا ته اختری واستوي، په سارا کې سهار د سپېدو وروسته دسې حلال کړي، دا ورته جایزه. او که چیرې یو سړی د
اختر د لمانځه دپاره ښار ته ولاړ او خپلوانو ته یې وویله چې زما قرباني حلاله کړي. نو د هغوی اختر دی، د هغوی اختیار دی چې څه وخت یې حلالولی شي. که څه هم دی د عیدګاه لمانځه دپاره ښار ته راغلی دي، هغوی کولی شي چې د عیدګاه مخکې حلال کړي، د ده وکیلان. بله مسله ده، که چیرې د عیدګاه لمونځ وسو، د عیدګاه تر لمانځه وروسته خلکو قربانۍ حلالې کړلې، وروسته معلومه سوله چې امام بې اودس و. امام وویله چې او زما پام نه و، تاسو ته مې لمونځ درکړی دی، زما اودس مات سوی و، زما ایر و، یا زه خبر نه وم. د خلکو قربانۍ صحیح سوې، البته هغه لمونځ راګرځول لازم دي او قرباني کول واجب دي. که څوک پرېږدي ګناهګاره دی. که په دا درو ورځو کې قرباني ځینې پاته سوه، نو علاج یې دا دی چې پسه به خیراتي صدقه کوي، بیا یې ذبحه کولی نسي. او یوه مسله چې لږ بحث ورباندې وسي، څه اجزا یې وویل سي، هغه د دې قربانۍ د څرمنې مسله ده. په ډېرو منطقو کې د دې قربانۍ څرمن کښل دا دود وي او هغه بیا ځینې کسان دغه څرمن واخلي د کور یو شی ځینې جوړ کړي، ځینې کسان دغه څرمن واخلي خرڅ یې کړي، ځینې یې د مشت د مدرسې طالبانو ته ورکړي. اوس د دغه څرمنې اړونده څه مسائل دي، په دې باندې ځان پوه کول پکار دي. د قربانۍ څرمن تر خرڅولو وړاندې په خپله استعمالولی شي، شتمنو خلکو ته یې هیبه کولی شي او بېوزلو ته یې صدقه کولی شي. خو که یې په هر نیت خرڅه کړي، د هغه قیامت صدقه کول واجب دي او مصرف به یې هم یوازې بېوزله مسکینانو ته ورکړي. که خپله دا څرمن چا ته ورکړي، هغه غني ته هم ورکولی شي، خپل هم کار ځینې اخیستلی شي. خو که یې خرڅه کړل، نو بیا به یې پیسې خامخا صدقه کوي، بېوزلو ته به یې ورکوي. هغه پیسې خپله نسي مصرفولی، هغه پیسې شتمن ته نسي ورکولی. او که د قربانۍ د څرمن قیامت په مشت او عیدګاه کې مصرفوي، جواز نه لري، ځکه د څرمنې د خرڅولو وروسته د هغې قیمت صدقه کول واجب دي او په هغه ځای کې مصرفېدای سي کوم چې د صدقې مصرف ګڼل کېږي. او که چیرې د یتیمخانې او مدرسې طالبانو او یا خپلو محتاجو دوستانو او مسکینانو ته د قربانۍ څرمن قیامت ورکول سي، جایز، په دې شرط چې د تملیک په ډول وي. مدرسې ته ورکوي، د مدرسې معتمم یا استاذ یا ناظم هغه یې قبض کړي، بیا په مدرسه کې مصرف، یا هسې یو طالب ته ورکړي، استاذ ته ورکړي. د قربانۍ د څرمنې تر خرڅولو وروسته قیامت په خپله ګټه ځینې اخیستل دا جایز نه دي. او لکه څرنګه چې د قربانۍ غوښه مور پلار، اولاد او یا نورو خپلوانو ته کول جایز دي، همدا ډول هغوی ته قرباني ورکول د قربانۍ څرمن هم ورته جایز. او همدا ډول د قربانۍ څرمن تر دې چې د قربانۍ څرمن خرڅه او بیا هغه صدقه کړي، د قربانۍ څرمن همدا صدقه کول افضل او غوره کار دی. چې او همدا ډول په عام المنفعه کارو کې جواز نه لري، لکه په اجره کې استعمالول یا په عام المنفعه کارو کې په پول کې کارول، برمه کې کارول، په مشت کې کارول. دا خرڅه چې کې دا پیسې په دې کې جواز نه لري. ها که چا ته ورکړي، هغه یې قبض کړي، بیا په مشت کې کار کړي یا په پله کې کار کړي یا په اجره کې کار کړي، دا جایز. او همدا ډول ځینې خلک د قربانۍ څرمنې د مشت ملا ته په تنخوا کې ورکوي، دا هم نه دی جایز. او کله چې څوک د قربانۍ څرمن خرڅه کړي، نو صدقه د قیامت یې پر واجب ده. او که چیرې دا قیامت صدقه کولو مخکې ورڅخه ورک یا غلا سو، نو د هغه په اندازه به پیسې له ځانه صدقه. او همدا ډول که چیرې ځینې کسان د قربانۍ تر حلالولو مخکې د حیوان څرمن خرڅوي، دا کار نه دی جایز. او یا دا چې دغه پیسې په مزدوري کې ورکوي، لکه په تېر درس کې هم دا مسله وویله، څرمن په مزدوري کې ورکوي، دا هم جایز نه دی. خو په هر صورت دا د خبرو خلاصه ده چې د څرمن خرڅول جایز دي، خو پیسې به یې خامخا صدقه کوي او هغه پیسه یې شتمنو خلکو ته نسي ورکولی او په مسجد کې نسي کارولی، لکه د زکات یا د نظر پیسې داسې. او که چیرې خپله څرمن چا ته ورکوي، هغه شتمن ته هم ورکولی سي، بېوزله ته هم ورکولی سي. دا د څرمنې اړونده مسائل وه او انشاءالله په راتلونکي درس کې به نورې متفرقې مسائل چې د قربانۍ یا اختر اړونده دي، هغه به هم تر بحث لاندې ونیسو. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اخر بتجار سيدي خانيتا راوجي قلان وخشاليتا، راوجي قلان وخشاليتا، دنوي اختر مباركيتا، دنوي اختر مباركيتا.